Welcome back to our channel. نن به موږ په دې ویډیو کې د دوو کسانو په منځ کې مختلف قسمه کنورسیشن په باره کې خبرې کوو. یعنی دوه کسان به په خپل منځ کې کنورسیشن کوي او د دې نه به تاسو ډېره زده کړه وکړئ. ځکه چې نن سبا زیاتره کسان داسې دي کوم چې انګلیش ویل غواړي، خو اکثر په انګلیش کې دا ګرامر کوم چې د اکثر کسانو ته یو دردي سر جوړ شوی وي. نو د دغې د وجې نه موږ تاسو ته داسې سنټنس راوړي دي کوم چې عام کس هم ویلی شي. دا کومې سنټنس چې موږ تاسو ته درښیو دا تاسو زده کړئ، نو تاسو په هر ځای کې دا ویلی شئ او د دې استعمال کولی شئ او دا به تاسو ته ډېره فایده وکړي. که تاسو فیسبوک، مسنجر، آډیو کال، ویډیو کال باندې د هر چا سره دا ویلی شئ، د انګریزانو سره دا تاسو هم ویلی شئ. نو ویډیو ډېره انفارمیټیو ده، د دې نه به تاسو مختلف قسمه داسې الفاظ، داسې جملې زده کړئ کومو ته چې ستاسو ډېر ضرورت وي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او راځئ ځو د ویډیو په طرف. لیټس سټارټ. نو نمبر 1 سنټنس زموږ سره دی، کله چې ته یو کس ته اول ټیکسټ کې، ته یو کس ته اول میسج کې، نو اکثر موږ هغه کس ته اول سلام کوو. اول موږ هغه کس ته سلام کوو، سلام کوم څنګه. نو دا موږ په انګلیش کې څنګه وو، دا هغه کس ته موږ په انګلیش لینګویج کې څنګه وو چې سلام علیکم ته څنګه. نو دا به موږ داسې وو. فار ایگزامپل علي نومې یو کس دی، زه هغه ته ټیکسټ کوم، زه هغه ته میسج کوم، زه ورته وایم چې سلام ته څنګه علي. نو زه ورته څنګه په انګلیش کې وایم، نو زه به داسې وایم های علي، علي های علي، سلام کوم علي. های علي مطلب دی سلام کوم علي، د های مطلب دی سلام. او تاسو د های په ځای باندې هیلو هم ویلی شئ. تاسو داسې هم ویلی شئ هیلو علي، سلام کوم علي. او تاسو داسې هم ویلی شئ السلام علیکم علي. نو بیا موږ دغه کس ته ویلی شو چې ته څنګه. نو بیا موږ په انګلیش کې داسې وو how are you، ته څنګه. how are you ته څنګه. خو دا زیاتره استعمالیږي how are you دا هر څوک استعمالوي. زه تاسو ته یو داسې سنټنس وایم کوم چې تاسو نورو کسانو ته ویلی شئ او د دواړو مطلب به بالکل سیم وي، خو هغه ډېر اټریکټیو وي او هغه ډېر کم خلک استعمالوي. او کله چې هغه سنټنس تاسو زده کړئ، تاسو یې ووایئ، نو تاسو نه به خلک ډېر امپریس کېږي او خلک به ډېر حیرانه شي. نو هغه سنټنس موږ د how are you په ځای باندې استعمالوو. how you doing، how you doing او how are you مطلب یو دی. نو زیاتره how are you مه استعمالوئ، تاسو how you doing استعمالوئ. دې سره به ستاسو انګلیش نور هم امپروف کېږي. نو بیا موږ دغه کس ته ووایو چېرته هغه کس موږ نه پېژنو، نو بیا موږ هغه ته په پښتو کې ووایو ته څوک یې، یعنې ته څوک خبرې کوې. نو بیا دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي who are you، ته څوک یې. who مطلب دی څوک، are you ته یې. نو د سنټنس مطلب شو who are you ته څوک یې. او که چېرته تاسو دغه کس ونه پېژنئ، دغه کس تاسو نه پېژنئ، نو بیا تاسو دغه کس ته په انګلیش لینګویج کې ویلی شئ sorry I didn't recognize you، بخښنه غواړم ما ته ونه پېژاندلې. کله چې ته یو کس ته وایې چې ته ما ونه پېژاندلې ته څوک یې، نو بیا موږ په انګلیش کې داسې وایو sorry I didn't recognize you. recognize مطلب دی پېژاندل، یو څوک پېژاندل. نو بیا د دې ټول سنټنس مطلب شو بخښنه غواړم sorry ما ونه پېژاندل. I just saw your profile picture، کله چې ته یو کس ته وایې په فیسبوک، په مسنجر، په واتساپ باندې چې I just saw your profile picture، ما هم دا اوس ستا د پروفایل تصویر وکتو، پکچر وکتو. د پروفایل کم پکچر چې دی ته هغه کس ته وایې چې ما ستا هغه پروفایل پکچر اوس وکتو. I just saw your profile picture، I really like your profile picture، ما ستا هغه پروفایل پکچر کوم چې تا په پروفایل باندې لګولی دا زما ډېر خوښ شو. I really like your profile picture. کله چې ته یو کس ته وایې ستا دغه پروفایل پکچر ډېر اټریکټیو دی، ډېر مزیدار دی، نو ته بیا هغه کس ته په انګلیش کې ویلی شي I really like your profile picture. Thank you، هغه ته ویلی شي thank you، مننه. Did I disturb you، آیا ته ما پریشانه کړې. کله چې ته یو کس ته وایې آیا ته خو ما ډسټرب نه کړې، آیا ته خو ما پریشانه نه کړې، نو بیا موږ په انګلیش لینګویج کې داسې وو Did I disturb you، آیا ته ما پریشانه خو نه کړې. No it's okay، نو هغه ته بیا په جواب کې ویلی شي نه څه خبره نه ده. No
It's okay او دا به تاسو زیاتره واورئ. No, it's okay. Is it the right time to text to you? آیا تا ته د میسج کولو دا صحیح وخت دی؟ آیا زه دا میسج کوم په دې وخت کې دا صحیح ټیم دی ستا سره د خبرو کولو د میسج کولو؟ بیا په انګلیش کې مونږ داسې وو Is it the right time? آیا دا صحیح وخت دی to text to you چې تا ته میسج وکم ستا سره خبرې وکړم؟ نو هغه یا ته ورته په جواب کې ویلی شي یا د یا یس د دواړو یو مطلب دی او د یا په ځای باندې زیاتره یا هم استعمالیږي او دا به تاسو د ډېرو کسانو نه هم واورئ نو لازمي زده کړئ یس یا یف درې واړه استعمالیږي او د درې واړو مطلب یو دی یف یا دا صحیح ټیم دی د میسج کولو Can we talk for a while? آیا موږ یو ساعت دپاره د لږ وخت دپاره خبرې کولی شو کله چې ته یو کس ته ویې چې زه غواړم ستا سره لږې خبرې وکړم آیا موږ لږ ساعت دپاره خبرې کولی شو بیا په انګلیش کې ته ویلی شي Can we talk? آیا موږ خبرې شو کولی for a while د لږ وخت دپاره د لږ ساعت دپاره Okay sure نو ته ورته په جواب کې ویلی شي یا هغه درته په جواب کې ویلی شي Okay sure هو بالکل صحیح ده تاسو صرف شور هم ویلی شئ او اوکې شور هم ویلی شئ د دې مطلب دی هو بالکل صحیح ده او دا به تاسو زیاتره واورئ دا هم زیاتره استعمالیږي په موویز کې دا استعمالیږي اوکې شور هو صحیح ده